مهرباني وکړئ صاحب قلم ده دا درس عامل صاحب مالي بله آیا تاسو د ایمان او وجدان په نوم یو څه درلودل او که نه شکر دی امیر صاحب ولې داسې خبرې کوئ شکر دی انسان یم افغان یم مسلمان یم دا څه ډول خبرې دي رئیس صاحب یاره ما ته خو د منلو وړ نه ده ټول افغانان دي ټول مسلمانان دي ولې دا څه دي دا څه دي زه فکر کوم که یو انسان عقل ولري فکر ولري مسلمان وي ایمان ولري وجدان ولري آیا دا ډول کارونه ترسره کېږي رئیس صاحب زه پوهېږم چې تاسو زما امیر یاستئ او زه ستاسو محدود یم ولې په دا ډول خبرې چې تاسو ماته کوئ زه هم یو موقف لرم دلته په دې اداره کې دا د یو خریدارۍ صنعت دی څه چې پکې دي هغه تاسو یې وینئ آیا په ده کې داسې څه شته دي چې تاسو ما په وجدان او په عقل او په دې باندې توهین کوئ عامر صاحب مالي زه تاسو ته احترام لرم ستاسو انساني کرامت ته احترام لرم خو یو څوک چې ایمان او وجدان ونه لري په ډېرې بښنې سره هغه دا ډول کارونه نه کوي څوک چې ایمان او وجدان ولري افغان وي وطن ته هیواد ته خلکو ته ولس ته وفاداره وي هغه بیا دا ډول کارونه نه کوي همدا علت دی چې دغه دوسیه ماته راغلې ده رئیس صاحب اوس داسې څه کار ما کړی ده چې زه تر اوسه پرې خبر نه یم او تاسو چې زه راغلی یم تاسو په غوسه یاستئ او په غوسه باندې ماته خبرې کوئ آیا په ما خبروئ که نه داسې څه خبره شوې ده چې زه خبر نه یم باید هم خبر نه اوسېږي هغه څوک چې پیسې اخلي هغه بېخبره وي لکه ته په دې کار کې یوازې ته نه رئیس د ادارې کنټرول محاسبه او د هغې نه لوړ پوړي چورواکي ټول لاس لري او ته هم پکې لاس لري ځکه چې ته مالي مسؤول یې تا امضا کړی دی دا سند رئیس صاحب تاسو په خدای باور وکړئ چې ما د رئیس صاحب او د وزیر صاحب د حکم نه پرته بل هېڅ هم نه دي امضا کړي خی چې داسې ده تا ته زه یا وزیر صاحب امر کوي چې ځان د خپل ځان ته د اعدام حکم ولیکه چې زه تا غرغره کړم ته امضا کوې نه صاحب زه هیڅکله غیر قانوني او هغه څه چې زما په نفع نه وي د ادارې په نفع نه وي او د دې ملت په نفع باندې نه وي هیڅکله نه امضا کوم څومره ښه ما هیڅ خلاف د قانون کار نه دی کړی ما غیر قانوني کار نه دی کړی خو تا خاین دا څنګه امضا کړی دي وګوره دغلته راشه وړاندې شه وګوره دا د چا امضا ده دا څه شی دی چشمې درکړم چشمې درته واچوه چې ځه مې وګورې مهرباني وګوره دا چا امضا ده دا ستا ده که نه امضا خو زما ده صاحب ستا امضا ده ډېر ښه دا د بیا ولې امضا کړې ده دا خیانت تور وي او که سپین صاحب سم ورته وګوره ویل وله میلیونه او 8 میلیونه 8 میلیونه صاحب باور وکړئ یعنې کېدای شي دغه وخت کې ما قلم صاحب قای کړی صاحب هغه وخت کې 8 زره مې صاحب واه ستا په دې خبرو ما ته خندا راغله قلم قای کړی وي عجیبه ده ای وروره 8 میلیونه روپۍ د یوه چمن لپاره هغه د چامن لپاره واښه یا مثلا سرسبزۍ لپاره چې نه دي د میږو او د پسو پچې دي پچې صاحب د میږو وزو پچې راوړل شوي دي دا څه ډول پچې دي دا د طلا دي د سرو زرو دي د سپینو زرو دي د الماسو دي که د څه دي 8 میلیونه او پچې صاحب پچې
ګورې صاحب باور وکړئ چې دې پچو ته موږ ډېر انتظار ویستلی صاحب دې پچو ته موږ بې صبرانه انتظار و صاحب تاسو باور وکړئ چې دې پچو سره زه ویده کېدم او دې پچو سره زه راضي کېدم هېڅ مې د ذهن نه دا پچې نه لرې کېدې ما دا څه ډول پچې دي خلاصه درته وایم صاحب تاسو باور وکړئ چې د سهار جلسه به د وزیر صاحب په پچو باندې پیلېده او په پچو به ختمېده هر ځای کې پچې په اداره کې پچې په جلسه کې پچې په مدیریت کې پچې په ریاست کې پچې ټولې پچې بې صبرانه انتظار و صاحب مالې زه پچې نو بیا څه وشول پچې ګوره صاحب مالې دا به امریکایي دا به فرانسوي پچې دا به څه رقم پچې ټول ورته انتظار و خو چې یوه میاشت وروسته راغلو صاحب او دا پیسې حواله شوې دا پیسې لاړې خریدارۍ ته یو میاشت وروسته چې راغلو د وزارت په چمن کې پچې مې راجېږې کړې صاحب راپورته مې کړه ښه په ځیر مې ورته وکتلې هماغه پچه زموږ د همغې زړې وزې پچه وړه مې کړه صاحب میده مې کړه هېڅ فرق یې نه و هماغه پچه وه صاحب زه نه پوهېږم دغه پیسې خدای وهلې خو هغه وږیا د 8 لکه وې صاحب دا څنګه 8 میلیونه شوې صاحب خو دغه دلایل چې ته وایې دغسې دلایل نه دي چې موږ ته قناعت راکړي خبره د خیانت ده خبره د ولس د بودیجې ده 8 میلیونه افغانۍ په 8 میلیونه افغانۍ یعنی بسته تعمیرونه جوړېدل بلند منزل جوړېدی ټول وزارت داخله پې جوړېږي ولې تا څنګه 8 میلیونه روپۍ بیا تا څنګه امضا کړې ده ولې آیا دا ستا دغه خبرې ما ته قناعت راکولی شي او بیا تا دغه سند امضا کړی دی صاحب تاسو باور وکړئ چې زه تاسو خو دغه 8 لکه ښیي که نه 8 میلیونه ښیي زه د 8 لکو مخالف وم صاحب باور وکړئ چې مخالف وم ځکه چې پچ یو 8 لکه دا ډېره غټه خبره ده خو تاسو باور وکړئ د رئیس نه نیولې تر وزیره پورې اخطار یې راکړ ما ته ویل چې هم منفع کېږي او هم زنداني کېږي وایم هغه منفق دی شراب درلودو منفق دی وایي په کور کې به په اپلو په عزت کې ناست نه دا چې اوس مختورن دی دا څه دی دا هېڅوک باور نه کوي اتمن وایي چې ته په دې کې لاس لرې او تا پیسې اخیستې دي نه صاحب باور وکړئ زه د منفقې په کیسه کې هم نه وم هېڅ یې راته پروا هم نه راتله یو مړۍ ډوډۍ راته خدای را رسوله خو خبره د زندان وه صاحب زندان ته یې لېږلمه که نه په دغه نیک کار به زندان ته تللی وی زندان شرف لري ماشومان مې څنګه کېدل صاحب زه به زنداني وم او هغوی به په کور کې بې سرنوشته بې پلاره بې سرپرسته ولکه خو چې زندان ته تللی وای د اماراتو په راتګ سره ډېر بې ګناه خلک چې زندانیانو راووتل نو موږ څه خبرو صاحب چې تاسو دونه زر راځئ که نه خو همدغسې دا د الله کارونه دي پوه شوې که نه دا د خدای کارونه دي همدغسې زر راغلو او زر هغه ډېر بې ګناه خلک د زندان نه هم راووتل باور وکړئ یعنې که زه پوهېدلی که نه چې تاسو په همدې جمعه کې راځئ که نه وایم د وزیر نه نیولې تر رئیسه پورې که دوی ما نه تلي وای دا ټول مې تاسو ته په ګیر کې درکول چې تر څو دوی پوه سوي وای چې پچې یعنې څه هو صاحب زه نور نه پوهېږم ښه صاحب قانون داسې وایي اصول داسې وایي چې څوک چې دلته دي او امضا یې کړې ده هغه که ته که کنټرول دی که محاسبه ده که رئیس اداري دی تر وزیره پورې چا چې په دې امضا کې په دې سند کې امضا کړې په دې خریدارۍ کې امضا کړې ده هغه باید ټول څارنوالۍ ته معرفي شي دا زما کار نه دی او موږ په دې خیانتونو باندې سترګې نشو پټولی او موږ شاید کوشش وکړو هغوی چې د دې ولس سره د شتمنیو سره د بودیجې سره خیانتونه کړي دي او موږ شاید غوښتنه وکړو چې د انترپول له لارې راوغواړي او دلته ورسره محکمه شي ګورې صاحب په خدای به کېږي په تاسو به کېږي ګورې که ما داسې خیانت کړی وی که نه زه به اوس په دې مملکت کې نه ګرځېدم زه به اوس په دې اداره کې نه وم خیر دی زه په خپلو کړو باندې پښیمانه یم صحیح د سند مې امضا کړی ولې په ناخبرۍ کې په مجبورۍ کې دا همکاري را سره وکړئ صاحب خیر دی تاسو اوس ورځئ ښه صاحب دفتر کې کښېنئ ښه
څه چې قانون فیصله کوي هغه تر سره شي صحیح ده خدای په امان سي ورځي السلام علیکم سي د پچو لپاره په میلیونهاو افغانۍ هغه هم د یو چمن د سرسبزۍ لپاره چمن کې د میږو او پسو پچې هوارې کړي او هغه رشد وکړي دا هغه دی